یو ملګری سوال کړی چې د جماعت امام ته په اجرت یعنی په مزدورۍ کې سرسایه ورکول جایز دی او کنه دی؟ محترمو، د سرسایه او زکات د فردا ضروری ده چې دا به د خدمت په عوض کې نه وي، بلکې په دې کې تملیک بلا عوض شرط دی. د جماعت امام ته اگر چې په امامتۍ باندې ترخه اخیستل جایز دي، خو په اجرت کې دته سرسایه ورکول ناجایز دي. که چا دته د امامت په اجرت کې سرسایه ورکړه نو په دې سره خو اجرت پوره شو، لیکن د خلکو سرسایه ادا نه شوله، بلکې سرسایه اوس هم د دوی په ذمه باندې باقی ده. لیکن که چېرته یو امام غریب وي او د ده لپاره تنخواه هم مقرر وي، خو بیا هم دا خلک د ده سره اضافي مدد کوي او سرسایه د اجرت په نیت نه ورکوي، نو دا بیا جایز دي. ځکه محترمو، سرسایه دا د فقیرانو او د مسکینانو حق دی. د زکات په شان سرسایه هم مالدار کس ته ورکول ناجایز دي. لہذا که چېرته د جماعت امام هم مالدار وي، دته سرسایه ورکول سره سرسایه نه ادا کیږي، بلکې په دې خلکو باندې اوس هم د سرسایه ذمه باقی ده. بلکې مقتدیانو ته دا پکار دي چې هغوی د امام خدمت هغه په بلې طریقې سره وکړي. زکات یا سرسایه دته ورکول سره نه ادا کیږي. البته که چېرته د امام غریب وي نو بیا د اجرت نه بغیر دته سرسایه ورکول جایز دي. دغه شان که چېرته یو عالم یا طالب علم غریب وي نو دته سرسایه او زکات ورکول دا ډیر بهتر دي، ځکه دوی ته په سرسایه او زکات ورکول سره انسان ته صدقه جاریه ثواب هم ملاویږي. ځکه د دیني مدرسو طلبا او علما د علم په حصول او په خورولو کې مصروفه وي او دنیاوي کارونو ته وزګاریږي. نو لہذا که چېرته طلبا او علما دا صاحب نصاب نه وي، یعنی محتاج وي او فقیران وي، نو دوی ته زکات او صدقات ورکول دا ډیره بهتره ده. والله اعلم بالصواب.